سلامونه او نیکې هیلو دوستانو، بیا هم الله احمدزی ستاسو په چوپړ کې یم. دوستانو، لکه څرنګه چې په تېر درسو کې تاسو ته ویلي وو چې دغه سیري لس ویډیوګانې به تاسو ته جوړوم چې پوره تقریبا 100 سوالونه کېږي د یو موضوع باره کې. همداسې به له خیره سره د نورو موضوعاتو په اړه به زه تاسو ته نوی نوی درسونه ووایم. مثال د خبرې تاسو دلته ګورئ په دې کې د درسونه د پخوا نه زموږ په چینل کې شته، او له کانټیکټ څخه به دا نهم درس وي، لسم به یې راځي. به له هغې نه بیا به یو بل موضوع باره کې خبرې کوو، مثال د چاپېریال باره کې، مثال د خبرې څنګه به خپل موټر خوشې کوئ، څنګه مثال د خبرې یو څوک مریض وي، یو څوک موټر کې ټکر کوي، څنګه زخمي کېږي، څه به کومک کوئ او داسې نور. نو د دې نه چې مخکې چې ستاسو وخت ضایع کړو، راځئ چې په درس شروع وکړو. Les bandes d'alerte sonore réduisent les accidents liés à la sortie de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. دوستانو، سوال دلته داسې شوی ده چې la bande alerter sonore. alerter sonore دا کومه سي زه به تاسو ته ښکاره کړم، خدای وکړي چې په ګوګل کې راووځي د تصویر. صحیح ده؟ ښه دوستانو، alerter sonore تاسو به لیدلي که چیرې تاسو په اتوغوت کې سفر کړی که نه، نو د سړک دا کوم خط چې ده، د دې خط تر غاړې دا شانتې داسې وګورئ، د دې ناوه په شانتې یا مثال د خبرې د ارې په شانتې داسې سړک یې کنده کنده کړی. ښه، دلته ګورئ، دا سړک دلته کنده کنده ده. زه به دا تاسو ته غټ کړم. وینئ؟ دا وینئ، دا دلته دا همدغه باره کې سوال شوی ده. ښه، اوس سوال څه وایي؟ وایي le bande alerter sonore réduisant l'accident lié à la sortie de route. وایي دغه کوم د alerter sonore چې ده، دا کوم چې تاسو ته ما دا مخکې تصویرو کې ښکاره کړ، دا وایي د دې دپاره ده چې تاسو یې ده څخه وساتي چې د سړک نه ونه وځئ او کوم حادثه ونه کوئ. نو دوستانو، دا په یاد وساتئ، دا کوم تصویر چې ما تاسو ته ښکاره کړ، که چیرې ستاسو ټایر د ده د پاسه وځغلي، دا یو ډېر جګ غږ جوړوي. او د دې غږ فایده څه شی ده؟ که چیرې تاسو د شپې د خوا بې خوب اوسئ ډرایو کوئ، او یا د ورځې د خوا که هم اوسي، د د پاسه چې ستاسو دا ټایر ورسېږي، دا یو جګ غږ جوړوي. نو دا غږ تاسو که په خوب یاستئ، نشه یاستئ، یا په هر حالت کې چې اوسېږئ، هغه تاسو ته یو اختریه درکوي چې هلکه ستا ټایر د اتوغوت څخه وځي، خطره درته مخامخ ده. نو څه کوئ؟ تاسو مثال د خبرې ویښېږئ یا ځان کنټرول کوئ شئ. نو آیا وایي دا خبره صحیح ده او که غلط ده؟ دا خبره صحیح ده. تاسو کولی شئ ما کوم معلومات چې تاسو ته درکړی، هماغه معلومات دلته ګوره. دلته وایي تاسو د خوب مثال د خبرې د خوب په حالت کې یا د هر حالت کې چې اوسېږئ، دا ستاسو څه شی ویجیلانس زیاتوي. ویجیلانس مطلب دا ده چې ستاسو هوښیارتیا زیاتوي، یا تاسو په دې خبره پوهوي چې هلکه خطر مخکې ده. Dans les deux situations, le véhicule blanc me dépasse. Quelle situation présente des risques? La situation 1 uniquement, réponse A. Les deux situations, réponse B. La situation 2 uniquement, réponse C. دوستانو، سوال تاسې شوی ده چې کوم سچویشن یا کوم حالت مونږ ته خطر مخکې کوي، اول که دوهم؟ اول تاسو دې ته متوجه شئ چې په اول حالت کې باران ده، او د باران په حالت کې دا موټر غواړي سبقت وکړي، دیپس وکړي. صحیح ده؟ دا د دیپس په حالت کې ده، نو د دوی ترمنځ فاصله ډېر کم ده، او که چیرې دلته زموږ مخې ته هم ځان واچوي، دلته هم خطر ده. صحیح ده؟ نو دلته خطر موجود ده. سمه ده؟ په دویم عکس کې راځئ، په دوهم کې وګورئ چې دا موټر بیا هم زموږ نه دیپس کوي، سبقت کوي.
اوس که چیرې دغه مخکینی موټر ته تاسو متوجه شئ، ګورئ د اشاره لګېدلی. په عین زمان کې دا موټر دې ځای نه تېرېږي او دا موټر دې خوا ته راځي. دوی فاصله هم کم ده او که دا زما مخې ته راسي نو دلته ما سره یې فاصله کم ده. نو آیا په دغه دواړو حالتو کې خطر موجود ده او که نه ده موجود؟ دلته A کې ښودلې ده چې یوازې په اول حالت کې موجود ده خطر. په B کې ښودلی په دواړو حالتو کې خطر موجود ده او په C کې ښودلی یوازې په دویم حالت کې. په دواړو حالتو کې خطر موجود ده، هم په اول عکس کې هم په دوهم عکس کې. دا معلومات تاسو کولی شئ چې ویډیو پاس کړئ او ویې لولئ. Je suis obligé de tourner à droite, réponse A, à gauche, réponse B. De m'arrêter, oui, réponse C, non, réponse D. دوستانو سوال دلته داسې شوی ده چې آیا زه مجبور یم ښي په طرف ته وشم که د چپ په طرف؟ دوستانو که چا دا مونږ مخکینی ویډیوګانې لیدلی نه تاسو وګورئ، هلته تاسو ته د ابلیګیشن، انترټیکسیون او تانژې درسونه درغلې ده. تاسو کولی شئ چې هغه ولولئ، د هغې د مخې نه د سوال په خپله حلوی شئ. د لوحو مطلب دا ده چې تاسو چپ خواته تاویدی نه شئ. صحیح ده؟ نو تاسو به یوازینۍ لاره چې ده کوم خواته ده؟ ښي غاړې ته ده. صحیح شوه؟ بیا هم تاسو که چیرې د پنو د تانژې ته لاړ شئ، اولین درس د لوحو ته دلته وګورئ، دا ما تاسو ته د سرچپه مثلث تاسو ته ښودلی و هلته چې د مطلب څه شی ده؟ د مطلب دا ده که چیرې تاسو دغسې یو حالت ته رسیږئ نو تاسو به صرف دغه چپ لاس به ګورئ ښه منظم. که چیرې موټر نه وي هیڅ درېدو ته ضرورت نشته، بس تاسو د عمومي سړک ته ننوتی شئ. او که چیرې موټر د چپ خوا نه را روان ده نو بیا حق اولیت د هغه ده، تاسو به دلته صبر کوئ. اوس تاسو ته دلته چپ لاس کې څه موټر ښکاري؟ نه. نو آیا به تاسو دلته درېږئ او که نه؟ نه درېږو. پس کوم جواب به اخلو؟ ډي اخلو. J'accélère. Oui, réponse A. Non, réponse B. دلته سوال داسې شوی ده چې آیا زه په دې حالت کې به اکسلیټر ورکوم او که نه؟ نو اکسلیټر ورکول خو خپل ځان ته ځای به لري که نه دوستانو؟ صحیح ده. دا تصویر ما تاسو ته غټ کړ، دلته اشاره مونږ ته شنه ده، مونږ تاسو تلی شو، خو ولې اکسلیټر ته ضرورت نه لرو. نو دلته یو منطقي سوال به جواب ورکړو که نه؟ دلته ضرورت دې ته نشته چې ته به سرعت ورکوې، بس نورمال ځه په خپل حالت ځه. Pour signaler ma présence à une intersection, je klaxonne. Le jour, réponse A. La nuit, réponse B. Je fais un appel lumineux. Le jour, réponse C. La nuit, réponse D. دوستانو سوال داسې شوی ده چې pour signaler ma présence à cette intersection je klaxonne. اول زه به تاسو په دې پوه کړم چې څه وخت تاسو پوهېږئ چې تاسو یو درې لارې یا څلور لارې ته رسېږئ. دا وګورئ دغه کوم دا سیمټي ستنه چې دې ځای کې ده دا منځ یې سره ده او په سر یې سپین رنګ یا چونه یې اچولی. دا اده معنا ورکوي چې دلته یو انترسکسیون ده. دا ښه په یاد وساتئ ښه. نو هر ځای کې چې تاسو داسې ستنه ګورئ په دې باندې ځان پوه کړئ چې هغلته یو انترسکسیون یا درې لارې یا څلور لارې موجود ده. اوس سوال داسې شوی ده چې په دغه حالت کې زه به یو هارن کوم او که نه کوم، او که هارن کوم څه وخت به کوم؟ د ورځې د خوا کوم که د شپې د خوا کوم؟ دوستانو لکه پخوا کې ما تاسو ته ویلي وو چې چېرته دید محدود وي، دید مثال خبره د لیدو ساحه محدود وي که نه؟ دلته تاسو ته د دغه ستنې نه اخواته ښي غاړې ته نور څه ښکاري؟ نه ښکاري که نه؟ نو په دغه ځای کې ته به که ورځې اوسېږي او که د شپې اوسېږي یو هارن به کوې. مطلب دا ده که چیرې څوک ښي غاړې نه راځي هغه به پوهېږي چې هلکه موټر را روان ده. په دوهم بخش کې سوال داسې شوی ده je fais un appel lumineux. آیا زه به یو چراغ ورکوم او که نه؟
نو دوستانو که چیرې چراغ ورکوئ د ورځې د خوا چراغ چې څوک ورکړي څوک پې پوهېږي نه پوهېږي که نه. مطلب دا ده چې هغه خو ستا ته مخامخ روان نه ده چې ستا هغه چراغ ورکول یا چراغ چې ورکړي هغه ته ښکاره شي، ځکه چې د لمر رڼا د موټر د رڼا نه تیز ده. پس د ورځې د خوا چراغ ورکول بې فایده ده. که شپه آیا چراغ ورکوو که ورنکو؟ هو چراغ ورکوو شپې د خوا. نو آخر جوابونه A, B او D ده. بیا هم تاسو کولی شئ چې ویډیو پاز کړئ دا کوم معلومات چې ما تاسو ته درکړو دلته په دقیق غاړه کې تاسو ته درکړل شوی ټکی په ټکی. Les capacités de conduite peuvent diminuer avec l'âge. Oui, réponse A. Non, réponse B. Augmenter avec certaines maladies. Oui, réponse C. Non, réponse D. سوال داسې شوی ده چې له کپیسیټي د کاندوی کپیسیټي تاسو ته ما پخوا درسو کې فکر کوم چې دا خبره ویلې ده چې کپیسیټي هغه حالت ته ویل کېږي چې هغه تاسو بدن کې توانایي ښیي. توانایي نه مطلب دا ده چې تاسو قدرت ښیي، هغه ستاسو هغه حالت ښیي چې تاسو هر څه کولی شئ. صحیح ده؟ اوس وایي آیا د بدن توانایي دا په کوم حالت کې زیاتېږي؟ diminuer avec l'âge که چیرې زما عمر زیاتېږي دا کمیږي که زیاتېږي؟ دا کمیږي. صحیح ده. مطلب یې دا ده که زما عمر څومره پورته ځي نو عمره به زما حوصله کمیږي، عمره به زما اعصاب زر خرابېږي. نو دغه کپیسیټي مطلب همدغه ده چې زر به مې اعصاب خرابېږي، زر به حوصله مې ختمېږي، زر به ستړی کېږم. د جواب څه شی شو؟ A. augment avec certaines maladies آیا دا زیاتېږي د ځینې مریضیانو سره او که نه؟ اوس نو د بدن کپیسیټي یا توانایي چې ده، نو که ته مریض اوسېږې، مثال د خبرې تبه دې ده، مثال د خبرې په ګېډه دې درد ده او داسې نور مریضي، نو په دې حالت کې ستا بدن کې خو توانایي نه زیاتېږي، لا کمیږي که نه، ځکه چې ستا حوصله کم ده ورته. نو دا به څه شي؟ دا به نه وي. صحیح ده؟ سخت ملدي مطلب یو مشخص مریضي سره. دا مشخص مریضي کېدای شي چې هر شی اوسېږي. Ces conditions de circulation augmentent. Mon temps de réaction? Oui, réponse A. Non, réponse B. La distance de freinage? Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستانو سوال داسې ده چې دغه حالت تاسو ګورئ. دا وایي زما د ریاکشن یا زما د هغه عمل کولو وخت څه شی کوي؟ زیاتوي او که کموي. دوستانو دا ښه په یاد وساتئ، هغه عمل کول هغه حالت ته ویل کېږي چې مثال د خبرې تاسو په موټر کې ناست یاستئ، ناڅاپه ستاسو مخې ته یو موټر راځي، ناڅاپه ستاسو مخې ته یو ماشوم راوځي، یو حیوان راوځي، او په دومره وخت کې چې ته خپل خوا د اکسلیټر نه جګوې د بریک د پاسه ږدې، دغه ته ریاکسیون وایي یا عمل کولو وخت وایي. صحیح ده؟ نو دلته داسې سوال شوی چې دغه حالت زما دا د عمل کولو وخت زیاتوي که کموي؟ نو په دغه حالت کې زه د چا خبره نه نشه یم، نه مې سګرټ څښلی، نه ښه او نه بد. نو دلته هیڅ اثر په ما نه ده، دا نو جواب اخیستل کېږي ورته. صحیح ده؟ په دوهم بخش کې څه سوال شوی ده؟ له دستانس د فریناژ. اوس دغه حالت، دغه کوم حالت چې دا وینئ تاسو د باندې خوا باران ده که نه؟ دا باران وایي څه کوي؟ آیا وایي دا دغه فاصله د بریک دا څه کوي؟ دا زیاتوي او که کموي؟ نو دوستانو که چیرې باران وسیږي، سړک ښوی ده او ستاسو ټایر که زړه وسیږي، بیخي مشکل، بیخي خطر مخکې کوي. نو په دې کې باید تاسو خپل د امنیتي فاصله زیاتره ونیسئ. نو څه به کوئ؟ سی جواب به انتخابوئ. ګورو چې سیسټم څه وایي. دوستانو دا کوم شیان چې تاسو د ښي غاړې ته ګورئ، دا ټول ټکی په ټکی زه تاسو ته په تاسو په ژبه وایم. بیا هم که څوک مثال د خبرې زیات معلومات لاسته راوړي، کولی شئ چې دا ودروئ ویې لولئ. لکه څنګه چې تاسو ته ما وویل که نه، ټایم د ریاکسیون. صحیح ده؟
هغه د عمل کولو وخت څه شی سره کم کیږي؟ مثال د خبرې که ستړی اوسېږئ، که دوا یې هم اخیستی یي، که الکول هم خوړلی یي او داسې نور وینې. Boire de l'eau après avoir consommé beaucoup d'alcool me permet de prendre le volant sans risque. Oui, réponse A. Non, réponse B. سوال داسې شوی ده د الکول خوړو نه وروسته که زه اوبه وڅښم بې د خطره به زه ډریوري کوم. دوستانو ما تاسو ته پخوانۍ درسو کې ویلې ده که چیرې تاسو نشه کړی او مثال د خبرې الکول څښئ که هر څه مثال نشه یي کار هم کړی وي، مثال یا به ستوپیفیان یي یا به الکول یي یا هر څه چې یي، د هغه نشه نه په څښلو نه په خوړلو او نه په سپورت کمیږي. نو آیا د جواب به صحیح وي اخلو که نه؟ نه به اخلو. صحیح ده؟ Je mets le pied devant le frein. Oui, réponse A. Non, réponse B. سوال دوستانو داسې شوی ده چې دغه حالت کې زه به خپه د برک د پاسه ساتم او که نه ساتم. تاسو دغه حالت یو ورخه صحیح نظر لاندې وساتئ چې څه مخکې راځي. ګورئ اول خو دا موټر دلته په دغه سټاپ باندې ده، دا تاسو د سپین خط ګورئ د دې مطلب دا ده چې سټاپ ده، دا دلته درېږي تر څو موږ تېرېږو. حق اولیت خو زموږ ده، خو یې ده سره سره به یو بل سي ته خیال ساتو. هغه څه به وي؟ مثال د خبرې امکان لري چې دا سړی په بیړه کې دا ډریور کیدی شي چې نشه کې او یا داسې نور سلسل خبرې کیدی شي او دی ورخطا مثال یا غواړي مخامخ لاړ شي یا تو شي، نو دلته خطره جوړېدی شي تاسو ته. نو تاسو په داسې حالت کې به څه کوئ؟ خپل خپه د برک د پاسه ساتئ. Manger après avoir consommé beaucoup d'alcool me permet de prendre le volant sans risque. Oui, réponse A. Non, réponse B. بیا هم دا د الکولو باره کې سوال ده. ویل شوی ده چې که چیرې زه نشه واوسېږم او یا مثال د خبرې الکول مې څښلی ده او زه ډوډۍ وخورم او یا څه شی وخورم، مثال د خبرې یو څښل ده یا خوړل ده، مثال یا چپس خورئ یا هر څه چې خورئ، مثال هغه دې وخوړو، آیا وایي زه اوس د خوراک نه وروسته زه به بغیر د خطر ډرایو کولی شم؟ دوستانو مخکې ما بیا تاسو ته دا خبره به تکرار کوم چې هیڅکله هیڅ شی ستاسو د الکول اندازه په بدن کې نه کموي. پس د جواب هم نه ده. نو دوستانو دلته زموږ تاسو درس پای ته ورسېدو. چینل ځان سره شیر کړئ، ملګرو سره شیر کړئ، ځان سره سبسکرایب کړئ او د بیا لیدو په امید یم. خدای سپارم. خدای پامان.